سلامونه علیکم هیله دوستانو زموږ تاسو نننی درس دی د وکالر یا د اواز لرونکو تورو باقی نور مشخصات او ځانګړتیاوې. نن د چهارشنبه ورځ او موږ تاسو به د اواز لرونکو تورو هغه دوه مشخصات زده کوو چې په تیر ویډیو کې هم یادونه شوې ده چې یو اواز لرونکی توری کېدلی شي چې لونګا یعنی لونګ یا اوږد وي یعنی اوږده وي او همدا اواز لرونکی توری کېدلی شي چې لنډ وي یعنی کورته وي. نو دا چې لنډه څه رقم دي او اوږده څه رقم دي دا به په دې ویډیو کې زه تاسو ته تشریح کوم. لومړی تاسو دلته ګورئ چې لیکل شوي دي alla vokaler kan vara. alla vokaler ټول اواز لرونکي توري کان کېدلی شي چې vara وي لونګه اوږده وي اوک معنا د او ورکوي او کورته او یا هم لنډ وي. نوګرا بازې اکسامپل بیلګې یا مثالونه یې په لونګه او کورته وکالر د اوږدو او د لنډو اواز لرونکو تورو لاندې وینئ. تاسو دغه لیست چې کوم ګورئ دا د لونګه وکالر دی یعنی د اوږدو اواز لرونکو تورو. دلته وکال یا د اواز لرونکي توری چې دی اوږد ویل کېږي او دا هم د کورته وکالر یا کورت وکال د لنډ اواز لرونکي توري بیلګې دي. اول توری تاسو دلته ګورئ چې لیکل شوی دی ای. ای که چېرته اوږد وکال وي نو داسې به ویل کېږي لکه دا مثال چې تاسو ګورئ بیل او که لنډ وي نو دا لکه دلته چې تاسو ګورئ نیتون. دلته ای شو او دلته ای شو. دویم توری چې تاسو ګورئ دا هم ای دی. ای که اوږد وي نو فیرا که لنډ وي بیکسور. دا عکسونه چې ګورئ ورسره دا د دې معنا هم لري. دریم توری ای. ای که چېرته اوږد وي نو توسن او که لنډ وي هندره. دا توری هم او دی. او که چېرته اوږد وي نو بوک کتاب دی او که چېرته لنډ وي نو بلومه چې د ګل معنا لري. همدا ډول ای ده. ای که چېرته اوږده وي نو درې چې درې ورته وایي او ات چې یو ته وایي. ا که چېرته اوږده وي یعنې اوږد وکال یا اوږد اواز لرونکی وي نو اګن اګن چې سترګو ته وایي. الفتر دلته ا چې دی لنډه ویل کېږي پښو ته وایي فتر. دا هم او دی. او که چېرته دا اوږد ویل کېږي نو två två دوو ته وایي او åtta اته. دا هم ای ده. ای که دلته چېرته اوږد وي نو näsa näsa او که لنډه وي اپله. او دا هم اخري توری شولو آ. آ که چېرته لنډ وي نو وبخئ که اوږد وي نو ګلاس. که چېرته لنډ وویل شي نو ګلاس. ګلاس آیس کریم ته وایي او ګلاس د اوبو پیالې ته وایي. نو تیره د په یاد لرلو یا پام کې لرلو معنا لري. نو تیره یعنې په یاد کې ولرئ. ات ان ریګل ار چې یو قانون دی. ات وکالن یعنې دغه اواز لرونکي توري innan två konsonanter. کونسونانتر موږ او تاسو ساکنو تورو ته وایو یعنې غیر اواز لرونکي توري. ساکن توري. ساکن توري چې اواز نه کوي یعنې هغې ته کونسونانت وایي. یعنې وکال که چیرې د دوه کونسونانتو نه چې څه رقم وي سمه ارت معنا چې یو ډول وي. یعنې هر وخت چې یو وکال د دوه دانې غیر وکال یا د ساکن تورو نه چې هغه یو رقم وي مخکې راشي نو وکال لنډ ویل کېږي. تل اکسامپل یو مثال تاسو دلته وګورئ په بیلګې په طور سره ګورئ دلته پی او پی چې دا دواړه یو ډول دي او دا دواړه وکال نه دي یعنې کونسونانتر دي ساکن توري دي. د دوی نه مخکې کوم شی چې دی دا وکال دی که نه. دا وکال چې د داسې دوه دانې توري چې یو ډول وي د هغو نه مخکې راشي نو دا لنډ ویل کېږي. لکه دلته تاسو ګورئ
دا به موږ څنګه وایو؟ نو ا که زه لنډه ویم نو دا به ویل شي اپلې. اپلې مڼې ته وایي. یعنی دا اپلې نه ده بلکې اپلې. اپلې لنډه ویل کېږي. دلته یې بله بېلګه تاسو ګورئ چې دوه دانې اس اس ګورئ دا دوه دانې اسونه یو ډول توری دی. دوه دانې خوا په خوا راغلي. نو د دې نه مخکې چې کوم وکال دی دغه وکال دا وکال چې دی دا لنډ ویل کېږي ځکه چې دوه دانې اسونه راغلي دي یا دوه دانې توري په یو ډول راغلي دي. نو په دې خاطر باندې دا ویل کېږي ګلاس. دا ګلاس نه دی دا ګلاس دی. ګلاس آیسکریم ته وایي. پاتې شولو اخري توری یا دریم مثال چې دلته تاسو ګورئ دوه دانې تی دي. دوه دانې تی چې یو رقم توری دی او دواړه خوا په خوا راغلي دي. نو د دې نه مخکې کوم توری چې تاسو ګورئ وکال دا باید لنډ وویل شي او دا باید داسې وویل شي لکه اوته. اوته معنا اته. نو دلته تاسو اوس دا زده کړل چې لونګا وکالر کم دي او کورته وکالر کم دي. دا مثالونه خو یې په زرګونو کېدلی شي وي خو دلته یې موږ یو څو نمونې لګولې دي. یعنې موږ په دې باندې پوه شو چې کورت وکال لنډ ویل کېږي او مشخصات یې دا دي چې د هغې نه وروسته دوه دانې توري په یو ډول راغلي وي. خو دلته تاسو بعضې مثالونه یې ګورئ لکه مثال په طور بیکسور. په بیکسور کې اکس چې دی یوازې دی. دلته دوه دانې اکس نه دي. نو دا ځکه دغه ای چې دی لنډ ویل کېږي په دې خاطر چې اکس په خپله په ځان کې د دوه اوازونو د دوه تورو اوازونه لري. یعنې د کو او د اس اواز لري. نو ځکه دا بعضې ځایونو کې استثنا شته دی چې کله دغسې توري راشي چې هغه د دوه دانې تور اوازونه لري نو بیا د هغې نه مخکینی وکال هم لنډ ویل کېږي. نو بل به مو دا زده کړل چې لنډ وکال یعنې لنډ ویل کېږي او اوږد وکال اوږد ویل کېږي. او په عین وخت کې مو یو څو مثالونه بیلګې ورسره وکتلې سره د یو څو لغتونو د معنا. اوس د تاسو وظیفه دا ده چې تاسو به دا ولولئ وا به یې اورئ څو څو پیرې. دا مو چې کله واورېده نو بیا به یې بعد د هغې نه څه شی وکئ تلیفون به مو راوالی او په میکروفون باندې به کلیک وکئ او بالاخره دغه توري به ټول هر یو توری به لولئ بېرته به یې دا بیلګه ورسره تکراروئ. معنا دا ده چې ماته به بېرته راپور په وایس میسج کې رالیږئ یعنې د اواز په شکل باندې. مثلا که دا مو وویلې ای تاسو به یې بیا ماته ووایئ ای بیا به ووایئ چې دا لونګ وکال دی معنا بیل او دا لنډ وکال دی نیتون. معنا دغه به ټول ولولئ د دې ځای نه نیولې تر د اخره پورې تر د آ پورې. دا مو چې کله ولوستل او وایس میسج کې ثبت کړل ماته به یې راولیږئ چې زه پوه شم چې تاسو د اوږدو او د لنډو وکالرو په معنا باندې یا په فرق باندې پوه شوي یئ. که احیانا بیا هم نه پوهېدلې څه پوښتنه مو لرله ما سره کولی شئ بېرته ارتباط ونیسئ او که نه مو وه نو خپل وظیفه به اجرا کړئ او ماته به یې راولیږئ. مننه ډېر زیاته موافق اوسئ.